خلک پاتې شو چې دا بیدار دي او د خپل د چارسدې او د غریبو د مزدورانو د حقوقو خبره کوي. زه دې ته خراج تحسین پېښ کوم چې دوی مسلسل د سمودې نه روان دي. د دې نه مخکې په پیپر میل باندې یو غټ تحریک وچلېدو خو هغه د سازش کار شو او هغه کامیاب نه شو. چارسدې سره او صوبه سرحد سره یو خصوصي دغه کېږي، خاص طور باندې سازش کېږي. نه د دې ځای معیشت ښه شو، نه د دې ځای امن ښه شو او نه دلته کې روزګار د کومه روزګار چې ذریعې وي هغه زمونږ دا درې دلته مین میلونو هغه بند کړي. ملګرو، دا نن چې دا علي نواز خان دي او فهیم خان دي او کوکو خان دي، یا دا تاسو چې څونه راغلي یې او دا څه مسله م راوچته کړې ده، نو دا د عوامو دپاره ده. دې کې د چا څه ذاتیات یا د چا څه ذاتي حیثیت کې نه ده. دا ټول چې څه خبره ده دا د چارسدې د عوامو دپاره ده. ملګرو، دا خو ټولو ته پته ده چې دا شوګر مل او پیپر مل کله روانو، نو دوی کې څه 200 امپلایز او دا د عوام او د دغه د چارسدې چې د معیشیت کې د ریډ د هډي دغه کوله لکه د چارسدې د خلکو او دغه دې باندې ډېر لوی ګذر او بسر شروع. خو بیا یو څو خلک راټول شو او کاغه حکومتي خلک کاغه پرایویټ خلک هغوی دا یو دغه جوړ کړو د مونږ د چارسدې له ملا ماته کړه او دا پیپر مل او شوګر مل دواړه یې بند کړل، سمودې پورې خو یې بند وساتل او بیا یې لیکویډیشن دغه وشو او هغه عدالت دا فیصله وکړه چېرې که دلته دا به فلاحي کارونو لپاره استعمالیږي، نه که د پلاټینګ دپاره او یا د سوسایټو دپاره او د دغه دپاره. بل دا وه چې کومه فیصله حکومت کړې وه نو یا عدالت کړې وه، ډېر خلک راولګېدل او بس د هغې فیصلې او د هغې خبرو نه اوړېدل او دلته یې دا غلط کارونه او دغه شروع کړل. بیا دغه یو دغه ورکوم چې که تاسو د نن نه بعد دې اړخ ته راغی او په دې میل کې یا په دې ایریا کې تاسو څه قسمه داسې دغه اکټیویټیز وکړو، نو زه دلته زما دا فریجر کنډیشن دوکان هم دی، د دې ځای اوسېدونکی یم، زه ورته ولاړ یم او دا خپې باندې ماتوب کړو. تاسو دې خوا راغی او داسې اکټیویټیز تاسو وشو. زه دغه امپیګانو صاحبانو ته هم وایم چې همیشه لپاره دلته که تاسو وګورئ دا 71 کنال دا دې اړخ ته دا دې کې مونږ 2 کاله 3 کاله چې کوم دی نو خپل دغه وکړو، خواري مو وکړه، محنت هم وکړو. مونږ وایو چې یاره دا شوګر مل دا پیپر مل چې کوم دی دا بچ شي او دلته یو انډسټري کولو شي چې زمونږ د دې علاقې دا کشران مشران دا خلک چې کوم دی نو دې ته څه ناڅه پیدا ورسي چې زمونږ دا کشران مشران یا بچي چې کوم دی نو په روزګار شي د دې انډسټري کې. خو د بده مرغه د دې امپیګانو د دې منیګانو د دې بیوروکراټس د لاسه چې کوم دی دا میلیونه لاړل، تباه و برباد شو. د دې ټول شان د مشینري چې کوم دی نو دا لاړه پنجاب ته ورسېده. نو زه ډېر په خفګان سره دغه امپیګانو منیګانو صاحبانو ته هم خواست کوم، د دې دغه غټانو ته هم خواست کوم چې تاسو رامخکې شئ. دا پیپر مل لا یې ختم شو، هغه ټول فلاټینګ شو، هغې کې چې کوم دی نو دغه مافیا کېناستل دي، مافیا پکې خپل ځان له چې کوم دی نو اربونو روپۍ پیدا کړي. اوس شوګر مل ته چې کوم دی دا خبره دغه کړې ده، شوګر مل علاقه چې کوم دی دا ختموي. هېڅ قسمه مونږ داسې اکټیویټیز نه منو. مونږ به انشاءالله ولاړو تر دا خپله د وجود کې چې دا قطره وینه ده د دې باندې به دا تویو ولې به مونږ صبرېږو او دوی ته ښه پټه په جار چغه باندې وایو چې وروڼو که تاسو مونږ د سره خپله ورورولي ساتو او که تاسو مونږ سره بد کوئ او ظلم کوئ نو د ظلم د پاسه بیا مونږ هم راځو او مونږ به ودرېږو او د خپل حق او د عوامو د حق تپوس به کوو.